سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست وایو. نن پنجشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې شپږویشتمه چې د 2015 زیږدیز کال د سپټمبر له 18 سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسو ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د انتونیو ګوتریش څرګندونو ته د اسلامي امارت خبرګون. اسلامي امارت د یونما په دفترو کې د افغان ښځو د کار بندیز په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي څرګندونې وغندلې. هیواد کې د 12 مخابراتي سایټونو جوړېدل. اترا د هیواد د 9 ولایتونو په 12 ولسوالیو کې د 12 مخابراتي سایټونو د جوړولو تړون لاسلیک کړی. او نږدې 700 افغان کډوال د پاکستان له بندخونو آزاد او هیواد ته راستنه شوي. د خبرونو تفصیل. اسلامي امارت د یونما په دفترو کې د افغان ښځو د کار بندیز په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي څرګندونې وغندلې. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه بې مسؤلیته څرګندونې په کلکه غندي چې په افغانستان کې د ښځو په اړه اقدامات احمقانه بللي وو. نوموړي ویلي چې د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش باید د خپلو خبرو او الفاظو معنا ته متوجه وي او بې سنجشه توري ونه کاروي. مجاهد زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نارینه په اړه قوانین او لارښوونې د اسلامي شریعت په اساس او له هغو سره مطابق دي. که څوک په خپله د شرعي قوانینو په اړه معلومات ونه لري، دا د هغوی خپله ناپوهي ده چې باید د نورو د تورنېدو پر ځای خپل معلومات بشپړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د اسلامي امارت له لوري د یونما پر ښځینه کارکوونکو بندیز احمقانه بللی و. اترا د هیواد د 9 ولایتونو په 12 ولسوالیو کې د 12 مخابراتي سایټونو د جوړولو تړون لاسلیک کړی. د افغانستان مخابراتي خدمتونو تنظیم ادارې یا اترا ویلي چې د هیواد لرې پرتو او له خدمتونو بې برخې سیمو ته د خدمتونو رسولو په موخه له مخابراتي شرکتونو سره د هیواد په 9 ولایتونو کې 12 مخابراتي انتنونو د جوړولو تړون لاسلیک کړی دی. د اترا ادارې عمومي مشر مولوي سید برات شاه آغا ندیم ویلي چې قرارداد شرکتونه مکلف دي د تړون د شرایطو له مخې د انتنونو د جوړولو چارې د سیمه ییزو شرایطو په پام کې نیولو سره د نړیوالو تخنیکي معیارونو پر بنسټ په ښه توګه تطبیق او پلي کړي. اترا ادارې زیاته کړې تړون چې له مخې به یې د هیواد د 9 ولایتونو په 12 ولسوالیو کې 12 مخابراتي سایټونه چې شپږ د افغان ټیلیکام شرکت لخوا د لوګر، تخار، غزني، خوست او میدان وردګ ولایتونو اړوند شپږ ولسوالیو کې 15 د افغان بیسیم لخوا د نورستان، بادغیس، فراه ولایتونو په 15 ولسوالیو او یو د روشن مخابراتي شرکت لخوا د غزني ولایت په مرکز کې جوړیږي. د یادونې وړ ده چې د ټولیز لاسرسي لسمه پروژه چې ټول ټال 1513 مخابراتي سایټونه پکې شامل دي، ښه تطبیق په موخه یې چارې په دریو برخو او واحد سرچینې ویشل شوي چې له ډلې یې ډیری سایټونه فعال او خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د پاتې نورو مخابراتي انتنونو د جوړولو چارې روانې دي چې په نږدې وخت کې به یې بشپړې شي. نږدې 700 افغان کډوال د پاکستان له بندخونو آزاد او هیواد ته راستنه شوي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې نږدې 700 تنه کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو له آزادېدو وروسته هیواد ته راستنه شوي دي. د کندهار ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست د انتقالاتو امریت د معلوماتو له مخې یاد کسان چې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې نیول شوي وو د یو څخه تر 5 ورځو پورې یې د یاد هیواد په زندانونو کې د بند موده تیره کړې وه. یاد وزارت زیاته کړې چې راستنې شوي کډوال له نوملیکنې او د بشري مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپلو اصلي سیمو ته انتقال شوي دي. د مالیې وزارت وایي چې روان کال له هیواد څخه د صادراتو او ترانزیت په کچه د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. مالیې وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هیواد له ګمرکونو څخه د صادراتو او بهرني ترانزیت په کچه د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال په 5 میاشتو کې 4315 محمولي صادرات شوي چې د روان کال په لومړیو
تیرویو 5 میاشتو کې بیا 48,928 محمولې دي چې د تیر کال په پرتله د صادراتو په کچه کې 14.15 سلنه زیاتوالی ښیي. دغه راز د بهرني ترانزیت په برخه کې د روان کال په 5 میاشتو کې له هیواد څخه 14,198 محمولې ترانزیت ترسره شوی چې د تیر کال په همدې میاشتو کې دا شمیر بیا 10,601 ته رسیده چې د بهرني ترانزیت په کچه کې 15.24 سلنه زیاتوالی راغلی دی. مالیې وزارت زیاته کړې چې په زیاته کچه صادرات پاکستان، هندوستان، قزاقستان، متحده عربي امارات، ازبکستان او ترکیه هیوادونو ته شوي او له هیواد څخه شوي ترانزیت بیا پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران هیوادونو ته دی. د کانونو او پټرولیم وزارت د سرب او جست د پروسس فابریکې د تړون له لاسلیک کولو خبر ورکړی دی. د کانونو او پټرولیم وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې یاد وزارت د کابل مر شرکت له رئیس منصور احمدزي سره د سرب او جست د پروسس فابریکې د جوړولو تړون لاسلیک کړی دی. خبرپاڼه کې راغلي چې دا فابریکه به د 100 میلیونه امریکایي ډالرو په پانګونه په 3 پړاوونو کې جوړیږي او د دې ورځنی تولیدي ظرفیت به تر 15,000 ټنه پورې وي. یاد وزارت زیاته کړې چې شرکت به د فابریکې د اړینې برېښنا اړتیاو د پوره کولو لپاره یو د حرارتي برېښنا تولید سیستم جوړ کړي او همدارس به د دې سیستم لپاره د خامو موادو د برابرولو په موخه د ډبرو سکرو پر یوه کان هم پانګونه وکړي. کورني خبرونه هم دومره و. د نړیوالو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس په خوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیرو نیوز 24 تر 7 خبرونه د الله پامان.